بسم الله الرحمن الرحیم. درس شروع کوو. کنټرول پنل کې یو دوه درس موږ او تاسو ویلي. نن داسې یو اسانه درس به ووایو، هغه ډیټ او ټایم ده. ډیټ اینډ ټایم په کمپیوټر کې دا کوم تاریخ څه ده او بل ټایم ساعت څه ده، دا څنګه تنظیموو، دا څنګه جوړوو چې کله خراب وي. اوس ګوره د ما په کمپیوټر کې ساعت خراب ده، تاریخ به هم خراب وي. دا څنګه جوړوو؟ ګوره د ډیټ ټایم باندې کلیک وکړئ، اول دلته راغلو. ګوره دا چې ده دا ډیټ ده، تاریخ ده. دوشنبه ورځ د جولای 28 2025 او ساعت څو بجې دي؟ 5:30 دقیقې. خو جوړ نه دا خراب ده. چینج ډیټ اینډ ټایم دلته موږ او تاسو دا چینجوي، سو دا چینجوو. ګوره تنظیموي. اول دلته دا ډیټ ده، ډیټ تاریخ څو ده؟ د جولای 28 ده کنه، دوشنبه. تاریخ صحیح ده کنه، تاریخ صحیح ده. ګوره 28 د جولای ده 2025 دا صحیح ده. اوس که ته غواړې دا چینج کې، ګوره دا جولای نه زه وایم اګست ده، سو 11 دا ورته انتخاب که چې کله دی اوکې ورته ویل. دلته څو 11 د اګست څو هغه ده. ګوره دلته ښکاري. دلته راځم زه وایم نه، هماغه مخکینی باید هغې دغه ته راسه. دا ګوره د جولای څو هم ده 28 دوشنبه ورځ ده. دا اوکې که اتومات هماغه راځي دلته د جولای 28 ده 2020 دا تاریخ څو هم دلته کوئ چې دا چینج کړي. دغه چې پاس چې ده دلته دا میاشتې ورته چینجوي، دلته ورځې دي، بل دلته ساعت. ګورئ دا انتخاب که دلته کرسر ودروه، دلته پاس څو بجې دي؟ 5:08 دقیقه نه 5 دي تیار. ګوره دلته دا به هغه ورته دغه ته راولو، دلته کته که ده. ګوره دقیقې ورته کته که دغه ده څو دي؟ 8 دقیقې. 5:08 دقیقې. خو څه شی ده؟ پی ام ده که نه، ای ام. ای ام سهار د شپې له 1 بجې نه شروع تر 12 بجو پورې دا هغه ده، ای ام ده. له 12 نه شروع بیا تر 1 بجې پورې دا پی ام ده. ښه بیا څه کېږي؟ پی ام کېږي. اوس پی ام ده، بعد له ماسپښین. دا ورته انتخاب که دلته هم چینجېږي. ګوره 5:08 دقیقې تېرې دي، پی ام مازدیګر ده. چینج ټایم زون. ګوره ټایم زون اوس کوم ځای ده؟ یو اس او کاناډا ده. دا د کاناډا ټایم زون ده. زه وایم نه، ځکه هلته ساعت هم غلط و. ښه زه وایم دلته دا کابل باید راواړو. ښه دلته زیاتر دی پایتخت ده. ښه پایتخت نومونه دی د پلازمینه کابل دلته سته ده. ښه ګوره دا ده، دا کابل. دا راواخله. اوکې دا بیرته چې سو خو بیرته ګوره 4:09 ام دا غلط سو، د خطا و. اوس چینج که دا بیا هغه کېږي 4 ده، 4 نه ده، څو دي؟ 5 څو دي؟ 8 یا 10 دغسې راواخله. 10 صحیح ده. ای ام نه ده، دا ورته چینج که پی ام. اوکې چې سو پی ام سو. خو ټایم زون کوم ځای راغی؟ کابل ټایم زون ده. دا دلته چې راغی کابل ده. دا اوکې که راځو ډیټ ټایم نور چې دی پکې دې باندې کلیک وکړه. دلته اډیشنل کلاک ده. اته نور ساعتونه پکار دي. په طور د مثال اوس کمپیوټر کې دا د افغانستان ساعت خصو. په طور د مثال ته غواړې چې د ایران، د ترکیه یا د امریکا یا د بل ملک د حالات نه خبر سي ساعت باید تا ته معلوم سي. هلته څو بجې دي، دلته څو بجې دي، یا دوبۍ کې څو بجې دي، اوس دلته څو بجې دي. دلته دوه نورم شو کلاک باندې کلیک وکړه، یو شو کلاک بل. دلته ګوره کابل د زه وایم نه، چې شی ورته انتخابوو دلته چې موږ او تاسو یې پېژنو هم او داسې لږ غوندې لرې ځایي. دلته پاس وګورو چې شی ده ودرې. ګوره بغداد. بغداد د کوم ځای؟ بغداد عراق ده که نه، عراق. صحیح سو. دلته بل ساعت د کوم ځای راخلو؟ دلته راواخلو. طور د مثال
خو بغداد سو دلته پاس راسو سنټرل امریکا کنه مرکزی امریکا دا راوخله دا اوس چې دلته ورته امریکا دغسې دا وکیک داسې وکیک دلته راسه دې باندې کلیک وکړه دلته چې ده ګوره دا د عراق ده عراق څو بجې دی 3:42 PM ده 3:42 تیری دی هلته خو سنټرل امریکا کې چې ده 6:42 AM ده د سهار 6 بجې دي ها ګوره دا بل هم چې ټوډے نن ورځ امریکا کې 6 بجې د سهار 42 تیری دي او په عراق کې بیا څو ده 3:42 دقیقې دي پوه شئ دلته کولی شي کوم یو تا په کاري 2 ساعتونه نور هم اضافه کړي هېڅ کله د په کار دلته راسې وي ګورئ بل د خواته چې ده دلته ګوره انټرنیټ ټایم ده ستله انټرنیټ نه ټایم راواخلی دلته چینج ورته ووایه ګوره دا اپډیټ یې که انټرنیټ وصلې بیا څه کېږي اتومات اپډیټ کېږي د انټرنیټ خپله ټایم سي خپله اچي دلته تا ته ټایم ښي انټرنیټ ټول خپله ټایم لري که نه دا موبایلونه ټول چې دی ټایم لري ټایم یې چینج که نه چینجېږي بېرته راځي خپل ټایم بېرته په ټایم کېږي نو دلته کولی شي د انټرنیټ نه ته ټایم راواخلئ او استفاده ترې وکړي بس ده